نورونو ایمانداری ځان کې پیدا کول پکار بل ته ګوته نیول ډېر اسان کار دی ځان سمول ګران کار دی زه خو به شل خلق خو به بدنام فلان کې دروغ وي فلان کې ټګیجن دی فلان کې دوکه‌باز دی فلان کې غل دی فلان کې دا ګناه کوي فلان کې دا ګناه کوي فلان کې دا ګناه کوي دا ایمانداری نه ده دا شیطانت دی ایمانداری دی ته وایي المؤمن مرآة المؤمن مسلمان وي د مسلمان شیشه د نبی علیہ السلام فرمایي شیشه سړي ته خپل مخ ښیي که نه ښیي ما ته د خپل مخ نه ښکاري خو چې د شیشې ته وګورم د خپل مخ به صحیح کړم شیشې ته مې وکتل په دې خپل مخ توروالی او زیړوالی او قړوالی او داغونه به راته راښکاره شي نو دا مخ به بیا پاک کړم او که شیشه دي نو بیا ما ته د خپل مخ نه ښکاري دقه رنګې چې بل مسلمان کې د عیب ولیده چې ده کې کوم عیب دی سوچ وکړه چې دا تا کې هم شته او که نشته دا ستا شیشه ده د پردي عیب نه خپل عیب معلوم کا د پردي ګناه نه خپله ګناه وګوره عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام صحابي دی فرمایي چې زه به د پیغمبر علیه السلام سره ناست وم او د نبی علیه السلام نه مې حدیث زده کول وی چې اوږي به شوم لا بړم مزدوري به مې وکړه بیا به رالم وی یو ځل نبی علیه السلام کور ته لاړ زه ډېر زیات اوږي وم ووتم مزدورۍ پسې چې ځان لسه ډوډۍ وګټم وی د یو یهودي باغ و هغې ته ورننوت وی ما ورته وی چې که څه مزدوري په ما کې چې دله وکړم او ما له به مزدوري راکړې اجرت به راکړې وی ډېر ظالم سړی وی ما ته وی چې ټیک ده ما سره مزدوري شته خو لس بورقې به راوباسې یوه کجوره به درکړو او هغه بورقې هم داسې بورقې نه دي لکه زمونږ دا بورقې هغه د څاروي سرمن ګنډلې وه او هغه به یې رایسته په دوه درې کسه به یې رایسته پټي به یې پرې اوبه کول د پټو د اوبخور بورقه وه وی ما وی چې وږي نو بله مزدوري نه میلاویږي زه څه لس دولس کجورې خو به وګټې که لږه خو به د خېټې له څه خوراک ورشي وی ما ورته چې په دې فیصله ده وی یو لس بورقې راوباسه او راځه یو کجوره درکړو وی ونښته چې لس بورقې مې راوویستې ورلم یو کجوره یې راکړه خولې ته مې واچول هډوکي مې وغورځول هم مې وخوړه بیا ورلم نورې لس بورقې مې راوویستې ورلم چې کجوره راکوي کجوره یې راکړه کجوره مې خولې ته واچوله هډوکي مې وغورځو بیا ونښتم لس بورقې مې راوویستې چې یو څلور پنځه کجورې مې وګټلې نو بورقه مې ورته وغورځول او منډه مې کړه وی هغه یهودي اواز راکړه چې یار ته دا شلې خو درېږه روارت څه کې پوه شو چې دا ما وله څومره اوبه راوویستې په دا پنځو شپږو کجورو دا خو هغه له لس مزدوران هم نشي رسېدی دې خو بلا مزدوري کېده ما ته دې خوا راشه ورلم وی جرواره دا تپوس ته نه کوم چې دا دومره ارزانه دیاړي دې راسره ولې وکړه دا خو ما لس مزدوران هم دونه کار نشي کولی کم چې تا وکړه په یو څو کجورې څه شی دي او دویم دا چې کجوره خلک چې مزدوري وکړي نو په آخر کې وایي نو تا له پکار ده چې اوبه دې ما له دې ټولې بورقې راستې وې نو اخره کې به دې وایي چې ما له کجورې راکړه نو چې لس به دې راوستې کجوره به دې واخېسته خوله ته به دې واچوله دا ولې او دریم دا چې زمونږ په وطن کې هم دا رواج چې څوک په چا مزدوري وکړي او په سر کې دوکه کړي نو وروسته بیا خپله دا واچوي نو ته خو ما دوکه کړې خطا مې کړې چې په لسو بورقو یو کجوره نو پکار دا وه چې اوس را سره دا واچولې وه چې نروره ما سره د غلطه فیصله کړې ده ما له نورې کجورې راکړې کار مې دله ډېر کړی دا وایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د عمر فاروق زوی دی ورته څه وایي کاکا زما مقصد د دې مزدورۍ نه مال جمع کول نه دی زه د پیغمبر علیه السلام شاګرد یم او د هغه نه حدیث پاک زده کوم اوس لږ ساعت مخکې نبي علیه السلام کور ته لاړ نو ما وی راشه خېټه به مړه کړي ډېر زیات د څو ورځو ناره وږې نو دا یوه کجوره چې به مې خوړه دې دپاره چې ډېر وږې وم ملا مې نه شوه نیغېدې نو چې لس بورقې به مې راوویستې نو کجوره به مې خولې ته واچوله چې څه ناڅه خو مې معدې له څه ورشي که نه نو دا کجورې کور ته خو بچوله نه وړم دویم تا سوال وکړه چې دومره ارزانه دي اړي دي ولې وکړه نو وکړې مجبور یم څه وکړم او تا چې دریم سوال وکړه چې اخره کې دعوه ولې ونه کړه ډېر شی به دې غوښتې ځکه ډېرې اوبه دې راوویستې نو کاکا زما مقصد جمعوالي د مال نه ده بس زما نیت کې ده و چې را معدې ته مې لږ شی ورشي خېټې له ډېر وږې وم بس هغه شی وشو اوبه مې ډېرې راوویستې او که لږې مې راوویستې سلام علیکم هلکه راشه تا سره حساب کتاب کوم بله اوبه دې راوویستې ستا بلا مزدوري کېږي کاکا ایساروه مې ما
اسنه چې د تا سره دلته ناست یم او نبي علیه السلام روتي او چې د څه احادیث یې ویلي او زمانه تېر نه شي پرېمېږده چې د پیغمبر علیه السلام خواله ځان ور ورسو نو ګوره اوږې به و غریبانان په لسو برقو به یې یوه کجوره ګټله لیکن د هغې په زړه کې چې کوم اطمینان او کوم سکون قسم دی که دا د دې زمانې د غټو غټو نوابانو او د لویو لویو بادشاهانو په زړونو کې دا سکون شته که نه شته دی نشته ستا دا غټ غټ وزیران او دا لوی لوی نوابانو ګوره د کور نه بار نشي وتې هېرېږي دا څه جز د زړه هغه اطمینان او هغه سکون ورته دي د کومو خلکو څوکی چې د امریکې او د برطانیې خلک کوي د دغې خلکو ژوند ته به موږ پسخېږو د کومو خلکو رزق او روزي چې د خپلو بچو سره نی ډېر مالدار دی خو ټول عمر د بچو نه بار دی هسې تاسو نه تپوس کوم چې ډېر لوی دولت هم سړی وګټي ډېر لوی دولت هم وګټي او ډېرې پیسې وي او د خپلو بچو نه باري دا هغه سړي ژوند خوند کوي او که نه دی صرف د جوارو یا د غنمو سپوره ډوډۍ په شکري کې را یو ځای کي او د خپلو بچو سره یو ځای ډوډۍ خوري د ده ژوند ته ښه نه دی روڼ چې د خپلو بچو سره ناست دي سهار او ماښام او د هغې سره خوا کې ډوډۍ خوري لږه ده خو د بچو سره یو ځای ده دا هغه کروړونو اربونو نه به یې څه کې چې بچي دې دلته د بچو رې پته نه لګي چې لوپر لوی شو که کم خوا لاړله نه د ښځو پته لګي او نه د لوڼو پته لګي او نه د خویندو پته لګي او ته بار په دنیا کې ناست یې ولته روزي ګټې او ځان له بینک بیلنس او دولت جوړی جایداد جوړی اصل څیز روڼ هغه د دې زړه اطمینان او سکون دی او دا زمونږ ایمان دی دا مو یقین دی دا مو عقیده ده که څوک پې عمل کوي که پې نه کوي خدا مو یقین دی چې د روزي رسان څوک دی الله ذوالجلال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله پاک د ډېر لوی رزق خاوند عظیم رزق دا د الله په اختیار کې او ډېر زورور او طاقتور ذات دی د الله د طاقت او د الله ذوالجلال د زور هیڅ څوک مقابله نشي کولی دا د الله وینا د قرآن حکیم زما د ځانه خبره خو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د غرمې بار راووت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وله په مخه ورغی بخاري شریف کې حدیث وی ابوبکر څه کې وی ما وی چې نبی علیه السلام سره ملاقات به وکړم او د ښکلي مخ ته به وله نیغ نیغ وګورم چې لږ مخکې لاړ عمر فاروق رضی الله عنه په مخه ورغی غرمه ده ځکه حدیث کې راځي چې داسې وخت و چې عام سړی د کوره نه راوځي وی عمره څه کې بار ولې راوتې وی لوګې را په مخه کړی عمر فاروق کې لږ جلالیت وی اوږیم او صاحب دومره اوږیمه چې په دې خېټه مې دلته ځان د کاڼې تړلې په دې خېټه یې کاڼې تړلې د ټکور دپاره او د هغه درد د قلارولو دپاره ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی د الله رسوله عمر الو وی او ما الو نه وی زم ډېر اوږیم ما هم دا دې په دې خېټه کاڼې تړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی عمر تا الو وی او ما نه دی ویلی وی تا یو کاڼې تړلې دی دوه درې ورځې در باندې ناره تېرېږي وی زما د قسم په خدای شپږ ورځونه زه ناره یم او چې لمن مبارک یو چته کړه نو دوه کاڼې تړلې یو ښي طرف ته او یو ګس طرف ته حالانکې وی الله ماله د مشرق او د مغرب دا دنیا په دې لاس کې دا خزانې راکړې وی که غواړې چې د احد غر درته د سرو زرو ډک کم وی نه الله دا مې خوښه چې یو ورځ اوږیم یو ورځ موړ چې اوږیم چې تا یاد کم چې موړ یم چې ستا شکریا ده وی ځای چې ځو دواړه صحابه ورسره دي حضرت ابوالهیثم رضی الله عنه یو انصاري صحابي و د هغه باغ ته ورغلل چې ورننوتل ښځه یې په باغ کې وه وی خاوند څه ملګری دې څه شو وی صاحب موږ له اوبه راوړي ځکه د مدینې منورې اوبه په هغه وخت کې لږې مالګي جنې وې وی تلې دې پاکې خوږې اوبه راله راوړي دغه دی چې هغه صحابي راغی او د اوبو هغه مشکیزې په اوږه و شلپا دی خطه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورته غاړه وه او صحابو ته ورته غاړه وه او بیا د اونې د سوري لاندې وله څادر واچو وی د الله رسول راشه په دې ځای کې کښېنه نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی داسې اوبه د سره شته چې د شپه پې تېروي لکه اوس هم بعضې خلک اوبه د شپې بار کیږي پرخې ته نو هغه اوبه یخې شي
وی یخې اوبه را سره شته چې د شپې پرخې والي وی او صاحب نو لاړ هغه اوبې وله راوړې نبي علیه السلام وڅښلې او بیا دا صحابي لاړ نو د انګور د کجورو نه یې ولې یو غونچک را پرې کړ او د پیغمبر علیه السلام او د دواړو صحابو مخې ته یې کېښود نبي علیه السلام ورته فرمایي وی غونچک دې ولې را شو کوم وی پخې کجورې به دې را شو کولې وې که نه وی نه د الله رسوله غونچک مې ځکه غونډه وشو کو چې ځان له پکې په خپله غونډې کې که پخې خورئ که کچه خورئ عرب دا کچه کجوره ډېره خوږی چې نیمه پخی بسر ورته وایي او نیمه کچی چاړې راواغېسته او تېره کولې پیغمبر علیه السلام له یو چیلوکۍ لالوله نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی ګورې د بچو والا او د پیو والا لاله نه کړي چې کومه چیلې بچو له پی ورکوي دا به هم نه ذبحه کوي او چې کومه چیلې هغه بچو والی دا به نه کوي هغه لاړو یو چیلوکۍ راونیوله او هغه یې لاله کړه د هغې هغه غوښې پخه کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګرو ته یې کېښود نبي علیه السلام د هغې په هغه باغ کې خوب هم وکړه بیا ورته دعا وکړه نو بیا ورته پیغمبر علیه السلام فرمایي دې صحابي ته وی خادم دې نشته چې خدمت دې وکړي لکه یو ته یو د ښځه ده نبي علیه السلام ولیده که چې د ټول خدمت په خپله وکړه ښځې سره لګیا و د ډوډۍ انتظام یې ورسره وکړو غوښه یې مو سره وړه کړله او کټوۍ مو سره پخوله وی نه صاحب دقه ځای مو دغه مې ښځه ده څه خادم مرۍ نشته وی ښه داسې وکړه چې ما له کله مریان راشي نو راشه چې یو مرۍ دله درکړه نو پیغمبر علیه السلام له یو وخت کې یو دوه مریان راولېږل نو دا صحابي پسې سوال جواب وکړه هغه راغی ابوالحسن رضی الله عنه وی دا دوه مریان چا رالېږلي دي وی یو پکې ځان له خوښ که کور ته بوله چې خدمت دې کوي نبي علیه السلام مبارک چې ورته وي نو دې ورته څه وي ډېر هوښیار صحابي وی د الله رسول ته راله خوښ که چې ستا کوم خوښ یې هغه راله راکړه نبي هم وفرمایل ان المستشار مؤتمن چې کوم انسان سره څوک مشوره کوي په هغې اعتماد شوي نو زه به دا له داسې مرۍ درکړم چې زما خوښي وی دا یو بوزه وی دې مې په مانځه لیدلی دی دا مونځګزار دی نو چې کوم مونځګزار مرۍ دی د الله نه یریږي هغه ستا ښه خدمت کوي وی دې بوزه خو ګورې ښېګړه ورسره وکړه ظلم زیاتې ورسره ونه کړي ګوره نبي علیه السلام به د مریانو متعلق هم وصیت کوو د پیغمبر علیه السلام مقصد دا چې خدمت ته اله خو وهټه کوی ما ډوډۍ جامه وله ورکوه وی ښېګړه ورسره وکړه تکلیف وله مه ورکوه وی ښه صاحب کور ته یې هغه مرۍ بوته ډېر زیات خوشحاله و د صحابي ښځې ته یې وی ښځې نبي علیه السلام خو مرۍ راکړه د خدمت دپاره راته وبخه ښځې هم خوشحاله شو ځکه چې مرۍ دی وله به د باغ خدمت هم کوي د کور به هم وله کوي خو نبي علیه السلام راته ده و چې ښېګړه ورسره کوه وی ښه سړي دی درته ووی وی او نو وی غټه ښېګړه خو دا چې دا مرۍ مونږ ازاد کړو د دې نه غټه ښېګړه خو بله نشي کېدی نو ګورې ښځې خاوند دواړو هغه مرۍ د لاس نه ونیوه وی دا نبي علیه السلام و چې ښېګړه ورسره کوه حالانکې د پیغمبر علیه السلام مقصد دا نه و چې ازاد یې کړه هغه خو د خدمت دپاره ورکړه د هغه مقصد دا و چې ښه سلوک ورسره کوه ظلم ورسره مه کوه یاره وی نبي علیه السلام ویلي دی ښځی وی چې ښېګړه ورسره وکړه بس مونږ تا سره ښېګړه کړو د الله په نوم مزاد کړه په مخه دې ښه مرۍ یې ازاد کړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم له راغی مرۍ وی صاحب زه خو یې ازاد کړم دا صحابي م راغی وی ولې وی صاحب ته ووایي چې ښېګړه ورسره کوه نو بس د ده سره غټه ښېګړه دا ده چې مونږ د الله په نوم باندې ازاد کړه نبي علیه السلام خو فرمایل وی هر انسان له خدای پاک یو وزیر ورکړي د بعضې انسان هغه وزیر ښي او د بعضې انسان هغه وزیر هغه بیکار او بدعملی چاله چې الله ښه وزیر ورکړي ښه ملګری ورکړي هغه د هغه دپاره په دنیا کې او په آخرت کې د خدای په نزد ډېر بهتر ګوره وی دې ابوالحسن له چې خدای پاک کوم وزیر ورکړی دی ښځه د خاوند دپاره وزیر یې که مشوره ورسره کوي مشوره وله ورکوي نن سبا ښځه په مال پسې مري او ښځه محتاجه وه خدمت ته مرۍ به ورسره خدمت کوه لیکن د نبي علیه السلام وینا باندې ګوره مرۍ ته مې حاجت نشته ده د الله په نوم مې ازاد کړه چې ښېګړه درسره وکړم هغې صحابو له الله مال هم ورکو دولت یې هم ورکو او د مال او د دولت نه رونو لویه خبره څه شی دی د زړه اطمینان دی ګوره
نه مونږ به په زړه کې دقه سوچ کوو چې روزي رسان څوک دی؟ الله دی. د الله نه ما سوا بل څوک رزق نشي ورکولی. خپل محنت به کوې. یو حدیث پاک کې راځي الکاسب حبیب الله، چې کوم سړی کسب کوي د حلال رزق ګټي دا د الله دوست دی. دا به نه وایي چې یاره الله به رزق راکوي او زه پټې او کار کرونده نه کوم بالغ ته ډډه به مې والي. نه نه نه، الله عقل در کړی دی، لاس او خپې در کړی دي، ته به خپل محنت کې مزدوري به کې. د حلال رزق ګټل عبادت دی. د خپلو بچو نفقه در باندې فرض ده، د خپلې ښځې نفقه در باندې فرض ده، د ځان نفقه در باندې فرض ده. ځان لا ښځې له بچو له به رزق لازمن ګټې، که دې ونه ګټې ګناهګار یې. خو دا به د یقین نه چې دا روزي ده ما په اختیار ده. یقین به دی چې محنت به زه کوم، خواري مزدوري به زه کوم، لاس پې به زه رقم، روزي به څوک ورکوي؟ الله به ورکوي. دا به عقیده او یقین ساتي. په دې نیت چې تا خپل کار وکړه، خپله زمینداري دې وکړه، خپل تجارت دې وکړه، خپل دکان دې وکړه، خپله نوکري دې وکړه، قسم دې که تنخواه دې لګوي الله او پکې برکت اچوي. چا ته به دې الله متازه کوي نه. او که نیت دې دی نه ګټم به زه، که ما ونه ګټله رزق نشته، محنت به زه کوم او دا رزق زه ګټم، نو مال به بیا هم الله درکوي، دا نه چې نه به یې درکوي، خو برکت به پکې نه. په غلطو طریقو به درنه ځي، په دا مال کې دننه به د زړه سکون او اطمینان نه، هر وخت به پکې خفه. د پردي نقصان نه خپل نقصان ته وګوره. بل مسلمان کې دې ګناه ولیده، نقصان عیب دې ولید، زر سوچ وکړه دا ستهی نه ده چې ما کې شته که نشته. که درکې وي له اول دا ټیک که، خپل ځان ټیک که، د هغې نه پس بیا بل ټیک کوه. دا ایمانداري او دیانت دی. رب العالمین دې دا دیانت او ایمانداري په موږ کې پیدا کړي. بس دا قاعده دا قاعده معلومه دی چې کوم یو مسلمان کې درته عیب پیدا شو چې دا عیب جن زر وګوره چې دا عیب ما کې شته که نشته، نو که تا کې وي توبه ته وباسه، هغه ته پټ ورشه، په وخت کې ورته ووایه وروره تا یو ګناه کوله او زه هم دا ګناه کوم، ما خو ته توبه وایسته او تا ته منت کوم ته هم ته توبه وباسه. ابه خفه هم نشي او کار به هم نشي. ډېره که ته واقعي مخلص یې، دا دې مقصد یې چې دا بل مسلمان ټیک شي، او که د اخلاص در کې نو بیا خو هسې په مسلمان پسې پراپیګنډې کول، هسې مسلمان دوکه کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره ایماندارۍ ته، په بني اسرائیلو کې یو سړی د بل سړي نه ځمکه واخېسته، نو چې را چا ځمکه واخېسته د په ځمکه کې یوې کولې یو منګې پکې راووته. هغه منګې د اشرفو نه او د دې سرو زرو نه ډک و. نو د ایمانداري دې ته وایي مونږ خو چې په لاره روان یو او د 1 روپۍ نوټ په ځمکه پروت نو زر پې خپه کېدو، نو یو خوا بل خوا وګوري چې څوک نه لاس ورښکته کړو نو غلې غوندې راولو په جیب کې واچو. دا زمونږ ایمانداري. هغه چې اوس په ځمکه کې خزانه ومونته، منګې ومونته، غونډ بونډ منګې را واخېسته، هغه بل سړي له یې وړه، وایي صاحب ځمکه ما درنه اخېستې ده او په هغه ځمکه کې دا منګې راوته نه دا واله، وبکې داسې څوک ستا په ځمکه کې ما خو ځمکه اخېستې ده، ما خو دا منګې نه دی اخېستې، دا سرو زرو دا منګې واله. هغه څه وایي؟ هغه هم پوره ایماندار و. هغه وایي نه ما در باندې ځمکه هم خرڅه کړې ده چې په ځمکه کې سو هغه ټول ستا دي، ځه وړه. دی ورته وایي نه منګې ستا دی د سرو زرو، او وایي نه ستا دی. دې ته بني اسرائیلو مسلماني دې ته وایي. قاضي له لاړل، قاضي ته یو وایي صاحب ما ځمکه اخېستې وه پکې منګې راختلې د سرو زرو، ما خو منګې نه دی اخېستې، الله به مې د قیامت پر ورځ ونیسي منګې رده دی. هغه وایي نه ما ځمکه هم خرڅه کړې ده او منګي مو ورسره دي. قاضي هوښیار و. هغه یو ته وایي ستا بچي شته؟ وایي او. وایي څوک دی؟ وایي زما زوی دی. هغه بل ته وایي ستا؟ وایي زما لور ده. وایي داسې کار کوو چې ستا دا زوی او دا لور د ده را لور به یو بل ته په نکاح کړو او چې دا کم د سرو زرو منګې مونږ ته دا به ردوی مهر شي او ردوی سامان به شي، قصه خلاصه شوه. د یو لور شو د بل زوی شو، هغه منګې هغه ته وګوره د دیانت او د ایماندارۍ هغه صلې ته وګوره. یو کې ایمانداري وه بل کې ایمانداري وه، منګې دواړو ته رب العالمین ورسو. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وی بني اسرائیلو کې یو سړی و، وی د بل انسان نه قرض پیسې وغوښته چې ما له قرضه راکړه. په بخاري شریف کې حدیث هلکه قرضه در کوم خو کله به یې راکې، په پلانکي تاریخ به یې در کوم، نیټه زیب خایا. وی دغه د دریاب غاړې له به تم راشې او زه به هم راشم. د یو کس د خوړ نه هغې غاړه کور و، د بل د خوړ نه دې غاړه کور و. ته به هم راشې زه به هم درشم، د مازدیګر یا د سهار د مانځه ټیم دی، به دې له راشه خپلې پیسې به یې درکړم. هلکه هسې نه چې ګورې رانه کې وی الله علی ما نقول وکیل،
الله گوا ګوره د الله ګوی مضبوط شی دی پیسې ولا ورک چې ورکړه چې هغه نیټه کله راورسېدله دا چې کوم د چا قرض دی لال دغه دریاب خواله چې هغه ملګري به اوس راشي ماله به خپلې پیسې راکړي دې ورغې پیسو له او هغه پیسې راوړې میانځ کې چې ورغلل نو خوړ راغلی چې ته بره باران شوی و خوړ راغلی ډېرې زیاتې اوبه دي او خړ سیلاب دی او دا غورځانګې وایي اوس هغه سړی راغلی د پیسې یې راوړي دي او چې خوړ به راغی نو غونډ یوه هفته او دوه هفتې به بېده اوهو الله ما خو ته ګواه کړی اوس خو اوبه رالې دا پیسې څنګه ور ورسو کشتۍ نشته دا بل وایي ګوره سړي خو ما سره وعده کړې وه خو زه یاره بس خوړ راغلی دی نو خیال دی چې خوړ کیني را بې کینه اوس هغه سړي ته ګوره د هغه ایمانداری ته که نه وی نه ما چې کوم ټیم ګواه کړی دی په هغه ټیم به دا پیسې ورکوم لاړ یو لرګی یې راواغېسته او هغه یې په ترکان سورې کړ پیسې یې راواغېستې هغه یې پکې ورکړې او هغه لرګي د پاسې سر کېښود او په میخونې پې ټک و پیسې یې په هغه لرګي کې بندې کړې وی پروردګاره ما چې کم ټیم او کم نیټه مقرر کړې وه هغه نیټې لرالم خو دریاب راغلی دی خدای دا پیسې دریاب ته ورغورځوم ور ویې رسوه سړي ته او که ور ونه رسېدې نورې به ورکوم نورې که دا ونه رسېدې نورې به ورکوم خو چې کم وخت او کم ټیم او ځای مې مقرر کړی و نو هغه ټیم سیلاب دی په لاس یې ورکولی نه شم کشتۍ شترې نه لرګي یې راواغېسته او هغه یې دریاب ته ورغورځو دا اوس ساده توب دی که نه دریاب ته خو چې لرګي ورغورځو پیسې یې پکې بندې کړې خو بس چې دریاب بې وړي نو دی اوس غریب دلته په دې غاړه ولاړ دی په دې سوچ کې چې اوس به سړی په کشتۍ کې راپورې وځي ما له پیسې به راوړي او که راپورې نه وته نو دی کې هغه لرګي ورو دریاب روړي دې غاړې ته راورسېده چې دې له راورسېده ده را په اوږه کوي زه خشاک له لرګي خو به کور ته یوسو که هغه لرګي وله رب العالمین راورسو خشاک له به لرګي کور ته یوسو زه بس چې دریاب کیني نو سړی به راله خپله قرضه راکړي چې کور ته یې څنګه خشاک له لرګي یوړو تبرګي ته یې ګوتې کړې چې ډزې یې ورکړه د هغه پیسې پکې راووت او هغه ورسره خط لیکلی و خط پکې پروت و الحمدلله خدایه ما ته خو دې خپل حق راورسو پروردګار د هغې سړي قدر وکړو د هغه د نیک عمل قدر یې مو وکړو هغه سړي ایمانداري وکړه ځکه هغه لکې وي چې ځکه ورسېدې لاخه که ونه رسېدې نورې به ورکړم هغه هم خدای دومره مالدار کړه چې په لاره ځي غټه خزانه وله الله په لاره ورکړو غټه خزانه د هغه د بچو د نوسونه زیاته شوه ده له خدای خپل حق راورسو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیل یو سړي د واقع بیان دی نو ایمانداري چې چا کې وي که نه چرې به هم دې خدای نه خرابوي پردی غلا پسې بیا نه ګرځي پردي شوتل پسې به نه ګرځي پردي خشاک پسې به نه ګرځي پردي رشوت پسې به نه ګرځي پردي مال پسې به نه ګرځي د رزق او د روزۍ بندوبست خو رب العالمین کې د هغه په لاس کې ده د عزت او د ذلت کنجي د رب العالمین د الله په اختیار کې ده نورونو دا یو نصیحت درته چې هر سړی د خپل ایمانداري په خپل ځان کې پیدا کړي بس که زه په خپله سم شم په خپله زما بچي به هم سم او که زه په خپله خراب یم زه چې په خپله مونځ نه کوم بچو ته رمانځه ویلی شم چې دا چې مونځ وکړو د قوم مشر چې په خپله خراب وي قوم ته ویلی شي چې داسې مه کوې ته زه په خپله ارام خور یم په دې منبر تا ته ویلی شم چې ارام مه خورې نه ته به سبا په مې اعتراض کړې مولوي صاحب ما ته خو ارام مه کوه او په خپله ارام خورې زما خبره به اثر نه کوي زما خبره به اله اثر کوي چې لاول زه حرام نه خورم د هغې نه پس تا ته ویم چې حرام به نه خورم زه مونځ کوم او تا ته ویم مونځ کوه زه روژه نیسم او تا ته ویم روژه نیسه په ما حج فرض دی او زه حج کوم او تا ته ویم حج وکړه او که زه په خپله دا ګناهونه کوم او تا ته ویم تی مه کوه زما دا خبره به هېڅ چرې اثر وکړي اله به زما خبره اثر کوي چې د دغې ګناه نه زه ځان وساتم او دا نیکي زه وکړم نو الله دې مونږ له د نیکو توفیق راکړي او الله دې مونږ د ګناهونو نه وساتي دعا وکړه چې الله مونږ ټولو له د حلال رزق نصیب الله مو د حرامو نه په امن کې وساتي او پروردګاره زمونږ د زړه استغنا نصیب کړي فراخ رزق د حلالو راکړي چې د حج او د عمرې توفیق پکې الله راکړي